ملګرو داسې ویل کېږي چې قسمت د هغې ښکلي مرغۍ نوم دی کوم چې د انسان نه په لږ ساعت کې د فقیر نه بادشاه او د بادشاه نه د فقیر د جوړولو طاقت ساتي. که په صفا صفا الفاظو کې ویلی شي نو که قسمت یې نو انسان د مرګ د خولې نه واپس ژوندی راتلی شي. د خوشنصیبه خلکو سره تړلې څه داسې حیرت انګیزه واقعې د ښوو دپاره موږ تاسو له یو پیر بیا راوړي دي د لکیست پیپل ویډیو پارت 2. خو ملګرو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ د دې دپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول. په مئی 2020 کې د امریکا په ټکساس کې یو بطخ د خپلو بچو سره د هایوې پار کولو دپاره راووته. سړک ته د رسېدو نه وروستو هغه وشو د څه چې یره وه یو ګاډی راشي او په هغې بچو باندې له پاسه لړ شي. خو د حیرانتیا خبره خو دا ده چې ګاډی په هغې بچو باندې د له پاسه تېرېدو باوجود په دومره ډیرو بچو کې یو هم ټچ نه کي. د هغو خو د ګاډي د تیزی هوا نه بیلنس ضرور خراب شي خو یو پکې هم معمولي زخمی نه شي. هغه چا رښتیا ویلي دي که قسمت د سکندر یې نو مرګ هم ستا څه نشي کولی. د مارچ 2020 په دوران کې په امریکا په مکسیکو کې د چالو ریس په دوران کې د بیلجیم ملک د یو ډرایور ګاډي مخې ته یو سپی راشي. د کم د لیدو سره خو ډرایور ته داسې ولګېده چې هغه نن یو سپی مړ کو. خو د ریس نه وروستو هغه ته دا پته ولګېده چې سپی دومره قسمتدار و چې هغه د ګاډي سره معمولي هم نه و ټچ شوی. د جنوري 2019 په دوران کې په برازیل کې یو بند مات شو او په پوره ښار کې تباهي مچاو کړه. په دې منځ کې ریکارډ شوي په دې کلیپ کې به تاسو وینئ چې د ملبې غاړې ته ولاړ خلک په ځناورو بچ کولو کې لګېدلي دي. څوک غوا بچ کوي نو څوک سپی. خو اوس اچانک دا خلک ویني چې د ملبې نه یو جنۍ راوځي او په خپله ودرېږي او په غیر د چا د مدد نه غاړې ته ورسیږي. په هغه ځای کې د ولاړو خلکو که ومنلی شي نو په داسې حالت کې د یو بېهوشه جنۍ بچ کېدل د یو معجزې نه کم نه و. د 2013 په دوران کې په ایریزونا کې سام او ایډي نومي کپل ځان لا نوی کور واغستو په کم کې چې هغو ته د یو کابینټ نه هغو ته یو سیکرټ کوډ میلاو شو. خو په هغه وخت کې هغو دغه کوډ بیکاره وګڼو او پرېښو. خو د دې نه 2 کاله بعد یعنې د اګست 2015 په دوران کې یو ورځ هغو د خپل کچن فلور د رینوویټ کولو پلان جوړ کو. خو په دغه دوران کې هغو په کچن کې یو وړوکی غونته ګیټ ولیدو کم چې د خزانې ښکارېدو. دوی دواړو چې دا ګیټ لاک ولیدو نو هغو ته هغه سیکرټ کوډ رایاد شو کم چې هغو 2 کاله مینه لیدلی و. هغو فوراً هغه کوډ راواغست او د خزانې د کولولو کوشش شروع کو. د 5 پیرو د کوشش نه وروستو هغه خزانه کولاو شوه. که تاسو خبر شوئ نو حیران به پاتې شئ چې په هغې خزانه کې هغو ته $50,000 یعنې تقریبا 38,90,000 روپۍ میلاو شوې او د دې سره سره هغو ته د یو شرابو بوتل او یو کتاب هم میلاو شو. واقعي داسې قسمت والا خلک ډیر کم میلاویږي چاته چې څه داسې قسمه ډکه خزانه په غیر د مهنت نه میلاو شي. په مئی 2022 په دوران کې د انګلینډ په هاکینګ ښار کې اوسېدو والا ریچل ګرین نومې یوه ښځه پارسل د وړو دپاره بهر ته راووته. نو ریچل ګرین دا ولیدو چې د هغې د کور د لپاسني چت کړکۍ کولاوه شوې ده او د هغې نه د هغې سپی رازنګېدلی دی. خو سپی چې هم څنګه د چت نه لاندې راغورځېدو نو په دغه ټایم ریچل ګرین منډه کړي او د سپي لاندې ته ځان ورسوي او سپی ځمکې ته د راتاوېدو نه مینه کیچ کړي او هغه بچ کړي. په اکتوبر 2020 کې په امریکا کې د راغلي توپان په دوران کې دا انسان خپل کور ته راورسي. اوس د جناب قسمت ته لږ وګورئ. هغه چې څنګه کور ته وردن نشي نو د هغه په دروازه باندې یو ونه څه داسې قسمه راپرېوځي لکه دې ونې چې د هغه د راتلو انتظار کوو. په جون 2019 کې د روس کسینو قصبې ته یو ماونټین لاین دن نشي او پس خلکو باندې د حملې کولو نه وروستو د دې جناب جومپړۍ ته روان شي. خو د جناب د خوش قسمتۍ نه لاین جومپړۍ ته د رسېدو نه یو څو سکنډ مینه د هغه ګاونډي هغه له آواز ورکړي او هغه کس ته د تښتېدو دپاره چغه کړي د کوم وروستو چې دا کس بار ته راوځي او منډه کړي او ځان یو محفوظ ځای ته ورسوي. که دلته کې دا کس یو څو سکنډه لیټ شوی وی نو د ده د انجام سوچ تاسو کولی شئ. ملګرو داسې ویلی کېږي که د یو انسان قسمت ښه وي نو دا هغه د داسې مصیبتونو نه بچ کوي د کم په باره کې چې هغه ته پته نه وي. دا خبره ثابت کوي د مارچ 2005 په دوران کې په تایلنډ کې ریکارډ شوی دا کلیپ په کم کې چې دا لیدل کېږي چې یو جنۍ د خپل کور ور کولاو کې او بهر ته وځي. خو دې ته د دې خبرې بالکل هم اندازه نه وي چې د هغې په ګیټ باندې یو خطرناک مار ناست دی کم چې کله هم په هغې باندې حمله کولی شي. دا د دې محترمې خوش قسمتي وه چې مار خو نه په هغه وخت کې حمله وکړه کله چې دا د دې مار خواته تېره شي او نه په هغه وخت کې کله چې دا ګیټ کولاو کې او مار پریشانه کړي. د اپریل 2022 په دوران کې په تایلنډ کې اوسېدو والا دا جنۍ نور ته ناسته وي نو په دغه وخت کې اچانک د دې خواله یو مار راورسېږي. خو د دې ښځې قسمت ته لږ وګورئ. مار هغې ته د رسېدو نه یو څو سکنډه مینه هغه ویني او یو دم ودرېږي او خپله زندګي بچ کړي او وتښتي. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.